السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو په دې هیله یم چې روغ جوړ او خوشحاله به اوسئ. که چیرته تاسو غواړئ له یوټیوب سره کار شروع کړئ یا له فیسبوک سره او یا له ورډپریس د لارې یا د ویب سایټ د لارې له ګوګل ایډسنس سره کار شروع کړئ، نو د هغې نه مخکې تاسو باید په ځینو شرطونو باندې ځان پوه کړئ چې یوټیوب تاسو په کومو شرطونو مني او ګوګل ایډسنس مو په کومو شرطونو مني او یا مو فیسبوک په کومو شرطونو مني. نو په دغه ویډیو کې دا معلومات تاسو ته ټول درکوم انشاءالله. ویډیو تر پایه وګورئ، ویډیو مه سکیپ کوئ او د ویډیو له کتلو مخکې که چېرته تاسو زموږ چینل ته نوي یاست او چینل مو تر اوسه نه یې سبسکرایب، چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې د ګنټې په نشان او بیا په آل باندې کلیک کړئ. ملګرو لومړنی راځو یوټیوب تاسو په کومو شرطونو مني. که چېرته تاسو غواړئ له یوټیوب سره کار شروع کړئ، د ټولو نه مخکې تاسو ته یو چینل ضرور دی. کله چې تاسو چینل جوړ کړئ د هغې نه وروسته یوټیوب په دوو شرطونو باندې خپل کسان مني، کوم کسان چې دوی ته اپلای کړي. لومړنی شرط د هغې له جملې نه دا دی چې تاسو به لومړی 1000 سبسکرایبر پوره کوئ او د هغې دویم شرط دا دی چې تاسو به 4000 ساعته واچ ټایم پوره کوئ. ګورئ زه تاسو ته دلته ښایم، ما چې دغه چینل نوی جوړ کړی په دې کې زه تاسو ته ښایم چې څنګه معلومیږي د یوټیوب دغه دوه شرطونه کوم ځای کې معلومیږي. تاسو به په دې لوګو باندې کلیک کړئ، هغې نه وروسته به تاسو یوټیوب سټوډیو ته لاړ شئ د خپل چینل. له هغې نه وروسته به تاسو ته دلته په دې شکل باندې یوه منیو راشي. دلته تاسو په دې مونټایزیشن باندې کلیک کړئ. دلته وګورئ تاسو ته تقریبا 1000 سبسکرایبر ضرور دی او 4000 ساعته واچ ټایم. ما اوس 14 سبسکرایبر دی او 14 ساعته واچ ټایم. دا به پوره کېږي. له هغې نه وروسته به اپلای ورته کوو او د هغې نه وروسته به یوټیوب مونږ په یوټیوب پارټنر کې مني او مونټایزیشن به راته خلاصوي او زمونږ په ویډیوګانو به اعلانات لګوي. دا د یوټیوب مین دوه شرطونه دي چې ډېر ضروري دي. هر څوک چې یوټیوب غواړي مونټایز کړي دغه دوه شرطونه پوره کول لازمي دي. د دې دوه شرطونو نه پرته هیڅ کس نشي کولی چې له یوټیوب نه مونټایزیشن واخلي. او دویمه خبره دا ده چې دا چې څنګه یوټیوب چینل جوړ کړو انشاءالله دا به په روانو ویډیوګانو کې تاسو ته در وښایم. دویم پلیټفارم چې دی هغه مونږ سره فیسبوک دی یا فیسبوک انسټنټ آرټیکل چې ورته وایي. د دې لپاره ریکوایرمنټ څه شی دی؟ د دې لپاره لومړی یو پیج ضرور دی. لومړنیو کې دې لپاره یو پیج ضرور دی. دغه پیج ریکوایرمنټ مونږ تاسو ته ښایو. پیج باید دوه ریکوایرمنټ ولري. د پیج لومړی شرط دا دی چې دغه پیج باید تقریبا 90 ډیز اولډ وي، 90 ورځې اولډ وي. او دویم شرط دا دی چې اني کټګوري هره کټګوري چې فرقي نشته دی، پروا نه لري. هره کټګوري کې چې دا مني او 0 لایکس پکې مهم نه دي، هر څومره لایکس چې ولري. دا د پیج الیجیبیلیټي دی. دویم د سایټ الیجیبیلیټي دی. که تاسو غواړئ فیسبوک د لارې اپروال واخلئ، تاسو به لومړی یو پیج لرئ. دغه پیج به 90 ورځې زوړ وي او هره کټګوري کې که دا په سپورټ کې، که په پرسونل بلاګ کې، که په هره کټګوري کې. او لایک هم مهم نه دی، هر څومره لایک تاسو ولرئ مشکل نشته دی، د دې اپروال ورکوي. او دویم د سایټ الیجیبیلیټي دی. په سایټ الیجیبیلیټي کې څو مهمې خبرې دي. لومړنۍ خبره دا ده چې اني لانګویج کنټینټ، که د هرې ژبې کنټینټ یا د هرې ژبې مقالې دا مني. صحیح، دا ستونزه نه لري که تاسو پښتو مقالې ورکړئ یا تاسو د انګلیسي مقالې ورکړئ یا د اردو مقالې ورکړئ، هېڅ مشکل نشته. دویم په دې کې دا دی چې ډومین نیم دې لپاره ضرور دی. د ډومین نیم
او دریم خبره دا ده په دې کې تقریبا 100K پلس ټرافیک، تقریبا 100,000 نه زیات ټرافیک ضرور دی او دې کې اورګانیک ټرافیک ته ضرورت نشته. ټرافیک از ناٹ ریکوایرډ. او ډومین باید د فیسبوک لارې نه بلاک شي. ډومین should not be blocked by Facebook. دا د سایت الیجیبیلیټي دی. دا مهم شرطونه دي که چېرته تاسو غواړئ د فیسبوک انسټنټ د ارټیکل له لارې اپروول واخلئ، له فیسبوک سره کار وکئ، نو تاسو ته دا شرطونه ضروري دي. لومړنۍ 90 ورځې ستاسو پیج باید جوړ وي او هره کټګوري کې پروانه کې 0 لایک ولري. دویم سایت الیجیبیلیټي دی. سایت الیجیبیلیټي تاسو به یو ډومین نوم لرئ، لکه مثال خپلواک ډاټ کام یو ډومین نوم دی، یا yaran.com یا ariana news.com یا bbcpashto.com. دا د ډومین نوم دی. 100,000 نه زیات ټرافیک ضرور دی د اپروول لپاره. اورګانیک ټرافیک ته ضرورت نشته، اورګانیک چې د ګوګل د لارې وي. او ډومین باید د فیسبوک د لارې بلاک شوی نه وي. دا مهم شرطونه دي. زه تاسو ته وښیم چې څنګه یې د دې یو مثال زه تاسو ته درکړم. دلته به راشو فیسبوک ته، فیسبوک کې به دلته راشو، لکه یو مثال زه تاسو ته درکړم لکه خپلواک ډاټ کام. دا وګورئ، دا د خپلواک ویب پاڼه دی. صحیح دی. نو کله چې په دې مقاله باندې تاسو خپل موبایل کې کلیک وکړئ، نو د دې مقالې په دننه تاسو ته ځینې اعلانات راځي. هغه اعلاناتو په بدل کې بیا فیسبوک پیسې ورکوي. صحیح. نو دا د مین شرطونه وو د فیسبوک د انسټنټ ارټیکل لپاره. لومړنی یوټیوب شو چې دوه مین شرطونه لري. یو 1000 سبسکرایبر باید تاسو پوره کړئ او بل 4000 ساعته واچ ټایم باید پوره کړئ. دویم چې وو فیسبوک انسټنټ ارټیکل، په دې کې دوه خبرې دي. یو پیج الیجیبیلیټي دی چې 90 ورځې د پیج باید جوړ وي او مونیټایزیشن لپاره باید ستاسو پیج الیجیبل وي او هره کټګوري کې چې مشکل نه لري، 0 لایک ولري مشکل نه لري. سایت الیجیبیلیټي مهمه دی چې په دې کې هره ژبه کنټینټ پروا نه لري. ډومین نیم مهم دی او 100,000 نه زیات ټرافیک ضرور دی او اورګانیک ټرافیک ضرورت نشته د دې لپاره او ډومین باید فیسبوک پوسټه نه بلاک شوی. دریم راځو که چېرته تاسو غواړئ د ګوګل ایډسنس سره د ویب سایټ لارې کار وکړئ. دې لپاره به تاسو لومړنی یو ورډپریس ویب سایټ جوړوئ. ورډپریس چې دا اسانه او ارزانه دی. په افغانستان کې دا تاسو ته ارزانه تمامیږي او که تاسو HTML یا CSS د لارې جوړوئ نو هغې به تاسو باندې بیا ډېر زیات مصرف راځي. ورډپریس ډېر اسانه دی او ډېر په اسانه جوړیږي او مصرف یې هم کم دی. نو د دې لپاره به تاسو چې کله ورډپریس ویب سایټ جوړ کړ، ډومین نیم او هاسټینګ نیم مو واخیستل. ډومین نیم او هاسټینګ نیم دا مو واخیستل. د هغې نه وروسته به تاسو ورډپریس انسټال کړئ. نو کله چې تاسو ته یو څوک ویب سایټ جوړ کړي په ورډپریس کې، هغه به تاسو ته لوګین درکړي. د لوګین نه وروسته به تاسو څه کوئ؟ د لوګین نه وروسته به تاسو خپل ویب سایټ ته تر 25 پلس ارټیکل ولیکئ. دا ارټیکل به یونیک وي. تقریبا هر ارټیکل چې دی دا باید تر 800 زیات ورډز ولري یا تر 200 زیات ورډز ولري. د هغې نه وروسته به تاسو ګوګل ایډسنس ته اپلای وکړئ. ګوګل ایډسنس به ستاسو اپلیکیشن تقریبا 10 ورځې یا 3 ورځې یا 15 ورځې تر 1 میاشتې پورې به تاسو ته جواب درکړي. نو هغوی چې کله ستاسو دغه اپلیکیشن ومنلو نو هغې نه وروسته به ایډسنس تاسو پر سایټ اعلانات ولګوي. د دغه اعلاناتو په بدل کې به تاسو ته پیسې درکړي. زه تاسو ته وښیم لکه څنګه اعلانات. د اعلاناتو یو ډول زه تاسو ته وښیم. یو ویب سایټ دی مثال apkbot.com. دا ویب سایټ د ګوګل ایډسنس سره اپروو دی او ګوګل ایډسنس د دوی اپلیکیشن منلی دی او ګوګل ایډسنس دوی ته اعلانات ورکړي. دا وګورئ
دې اعلاناتو باندې تاسو ته ګوګل پیسې درکوي. په دې بره سایټ کې اعلان راځي او بیا کولی شي تاسو په هر ځای کې اعلانات ولګوئ. دا د اپلیکیشن یو ویب سایټ دی. دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو، او که چېرته مو ویډیو خوښ شوي ویډیو در سره حتما لایک کړئ او له ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بیا او تر بلې ویډیو مو په لوی او بهونکي څښتن ته لاس سپارم.